سلام ناراضو موږ د سی پلس پلس یو نوې ویډیو ده. په دې ویډیو کې موږ اپریټرز باندې کار کوو. سی باندې اپریټرز باندې اپریټرز باندې کار کوو. په اپریټر کې موږ صحیح ده موږ ټول کار کړی صحیح ده. راځو موږ ډایرکټ اپریټرز ته. اپریټر اپریټرز موږ سره operators شي دي. operators are special symbols شي دي موږ سره special یا خاص سمبولونه یې نښې دي that tells or that tell the compiler to offer or perform a particular task. وای دا چې دي د موږ سره خاص سمبولونه یا نښې دي کوم چې زموږ کمپایلر ته وایي چې مشخصه وظیفه ترسره کړي. We have different types of operator in C++. Come operators in C++ منگا وایو. لازم منگا first number unary operators دی. دا منگا وایو unary operators څه ته وایي. همدارنګه binary operators دی او ternary operators دی. منگا example وایو چې x plus y. دا x plus y څه شي دی. دا x او y چې موږ سره دې ته موږ سره operands وایي په C++ کې څه وایي operands. او که چیرې بیل ویل اخلي نو x ته هم operand وایي او y هم د دې یو operand دی او دا پلس شي دا operator دی. مطلب دغه x او y چې دي دا موږ سره operands دي په کوم باندې چې عملیه ترسره کېږي. دا پلس شي دا operator دا مطلب یو عملیه ترسره کېږي. څه دا عملیه په څه باندې ترسره کېږي په دغه x او y باندې. دا موږ سره خپل variables هم دي خو operands په نوم یادېږي ځکه چې دلته موږ operators کې یوز کړي مطلب operation کې یوز کړي. دا موږ سره یو operation ده. خلاص موږ اوس وایو چې unary operators څه دي binary operators او ternary. راځو موږ types of operators. Unary operators is used to operate on one operand is called a unary operator. وایي چې په یو operator باندې operand باندې کار کوي لکه operand ماته ویلې x صحیح ده هغه څه وایي operators وایي. څه شی وایي operators. لکه موږ وایو راشه که موږ وایو ګوره اندې نوټ کې مه لیکلی که چیرې 5 واخلم x واخلم او x کې زه 5 واچوم نو منفي دغه منفي څه شی ده. دا منفي څه شی ده موږ سره خپل اپریټر ده. منفي په څه باندې کار ترسره کوي 5 باندې چې مثبت 5 زموږ منفي 5 ته وړاندې دا څه شی ده موږ سره یو یونری اپریټر شي مطلب چې په یو اپرینډ باندې کار وکړي. دا 5 شی د خپل اپرینډ دی او دا منفي شی ده موږ سره اپریټر نو مطلب اپریټر او اپرینډ یو ځای راغله مطلب زموږ دی اپریټر اپرینډ موږ چینج کړ. صحیح ده همدارنګه لکه مثبت لکه پلس پلس 1 دا مطلب یو موږ سره په هغه کې جی سی ده په یو کې مطلب د چې x وي y وي. هر زموږ binary operators وي. binary operators is used to operate on several operands مطلب چې یو نه زیات operands باندې کار کوي. operands ته وي مطلب چې کوم باندې عملیه ترسره کیږي. صحیح ده for example 2 جمع 5 2 او 5 چې د موږ سره operands دي دا منځ کې چې علامه ورکړي پلس دا operator دی نو مطلب یو operand او همدارنګه سیکنډ اپرینډ مطلب دوه اپریټرز یو نه زیات شول نو چې دې ته وایي باینري اپریټرز مطلب د یو نه زیات باندې عملیه ترسره کېږي. همدارنګه 3 او 9 تقسیم پر 3 مطلب 9 او 3 چې موږ سره اپرینډز دي همدارنګه اپریټرز ترمنځ یوز شوی مطلب د دوه اپرینډز دوه اپرینډ باندې کار کړی د چې دې ته وایي باینري اپریټرز وایي. دریم نمبر موږ سره ternary operators دي. ternary operators چې دي are used as conditional operators. دا موږ د conditional operators سره په شکل یوز کیږي او د structure څنګه دی چې که چیرې a موږ واخلو a څه کا مطلب دغه b او بیا څه کا full colon c واخله دا موږ سره condition په ترو یوز کیږي. دا موږ ټول باندې کار کوو چې arithmetic operators شي مطلب څنګه یوز کیږي. همدارنګه binary مو ویلې سي دا او ternary مو ویلې مطلب دې ټول من کاریږي. ګوره زموږ د لیست لرو operators. ګور اپریټرز کې موږ سره څو قسم دي. یونری مطلب ویلي چې په یو اپرینډ باندې کار کوي. باینري مطلب چې په یو نه زیات اپریټر باندې کار کوي او ټرنری دي. ګور یونری چې موږ سره پلس پلس ماینس ماینس صحیح ده چې مطلب یو جمع کا ور سره او یو نه لري کا مطلب دې باندې کار کوي چې انکریمنت او ډیکریمنت په نوم هم یادي دي مطلب موږ دې باندې کار کوي دا خو سره دلته وبېژنې. باینري ګور موږ سره فرست ون شي دي موږ سره arithmetic operators دي. په باینري کې موږ سره فرست ون arithmetic operators چې پلس ماینس ضرب تقسیم یا ماډل همدارنګه اخر ریمایندر مطلب چې موږ سره باقی مانده شی باسي مطلب د شی ماډلس هم وي په C++ لانګویج کې. او سیکنډ نمبر چې دي ریلیشنل اپریټرز دي مطلب greater than is equal همدارنګه چې دي sorry less than is equal greater than is equal او not is equal. دا موږ سره چې دا موږ سره ریلیشنل اپریټرز دي مطلب موږ سره ریلیشن څه کوي theory. همدارنګه بیا موږ سره شي لاجیکل اپریټرز دي مطلب منطقي اپریټرز عملیه کوونکي سي ده لکه and
همدارنګه اور او نور اپریټرز دي. همدارنګه بټ وایس اپریټرز دي لکه اینډ اور همدغه مختلف اپریټرز دي. او بیا موږ چې اساینمنت اپریټر لکه از ایکوال پلس از ایکوال او ماینس از ایکوال ملټیپلای از ایکوال مطلب چې کا د موږ سره ټول وایو اساینمنت اپریټر او ټرمینل اخر کې موږ سره پروت دی. صحیح ده چې کوشن مارک باندې خود شوی یا کنډیشن د پر یوز کو. خرازم غوس فرست چې وایو انکریمنت او ډیکریمنت وایو. انکریمنت او ډیکریمنت رزوم د انکریمنت فرست مطالعه کو. ها څه شی وایي انکریمنت او ډیکریمنت خپل څه شی وایي. انکریمنت اپریټر انکریمنت شی موږ سره اپریټر دا صحیح ده. انکریمنت اپریټر which is used to add 1 to the value of a variable is called increment operator. مطلب دا وایي انکریمنت اپریټر هغه اپریټر دی چې یو په اندازه ویلیو شي یو ویریبل ته اډ کوي. څنګه اډ کوي موږ وایو صحیح ده. موږ we use increment operator in two ways. موږ په دوه قسمه چې کو انکریمنت اپریټر یوز کولی شو. په څو قسمه په دوه قسمه یوز کولی شو. فرست ون postfix operators په شکل it adds 1 to the variable before the value is used in expression. دا وایي چې خرزم د پروګرام کې کار کوي باندې که چیرې موږ وایو چې انټیجر i واخله صحیح ده. ها i کې ها سی اوټ کا شي i صحیح ده. i موږ سره اوټ کا خو i ته موږ یو ویلیو هم وچو چې i is equal to 100 i is equal to 100 چې کوم سره اوټ کا دا به یو نیم سره سیو کا شي ورته ډیکریمنت نو سوري انکریمنت انکریمنت باندې مساوي که زه وایم چې 100 نو موږ سره چې شي انسر راغی. که زه وایم راشل دا واخله چې the result of I is equal to what? I. Say that I also declare ka. Correct. The result of I is equal to 100. मतलब موږ سره چې outcome موږ 100. که چیرې زه وایم I سره چې کا I سره یو پلس پلس واخله سیدا چې I پلس پلس که چې کا I پلس پلس کا مطلب چې کا ما دا ویلي چې یو ویلیو چې یو ویلیو موږ سره operator which is used to add one to the value of a variable سره چې یو ویلیو په اندازه مطلب یو ورچی. رزوم موږ ګورو دلته C++ کې موږ وایو چې سل دي خو څه سره چې موږ سره I پلس پلس کا د C++ باندې خو دی چې ویریبل موږ سره I دی نو I سره چې یو ور واچوه دا د مینی ورکی چې I is equal to I plus 1 مطلب دا یو وخت د I سره جمع کا I ویلیو څومره سل او بیا شي په I ور واچوه موږ داسې لیکو کنه مطلب د دې بځای موږ د لیکو زو دا لري که سیدا موږ سره چې دا اوټ کا وګوره یو سل او یو شو. که چیرې نه زه هم داسې نه لیکم زه چې کوم د انکریمنت او ډیکریمنت په شکل لیکم. انکریمنت او ډیکریمنت په شکل I پلس پلس واخله F11 کا نو سره شي دا موږ سره یو سل او یو شي. همدارنګه موږ په دې کې اوس دوه قسمه چې لرو انکریمنت او ډیکریمنت لرو. خرازم غواړي چې ګوره increment or decrement موږ په دوه قسمو لیکل شو سیدا. First one postfix operator. Postfix operator شي دي it adds 1 to the variable before the value is used in expression. مطلب د دې نه مخکې چې expression کې موږ value use شي د دې نه مخکې موږ سره چې variable کې موږ یو value موږ سره store کوي سکه variable کې موږ سره یو value store کوي د دې نه مخکې چې په څه کې یو expression کې موږ سره value موږ سره store شي. خرازم موږ په دې باندې کار کوو دا په څه باندې خپل کېږي پلس پلس یا ویریبل د ویریبل سره چې کا یو اول پلس پلس ولیکه بیا یو ویریبل موږ سره ډیکلیئر کا. خرازم په دې باندې یو ایگزامپل کار کوو سیدا زم د چې کا د ایگزامپل کلیئر کا. ها زه وایم پروګرام موږ لیکلی دا پروګرام کې چې کوم یو درې یو څلور ویریبل سره چې کوم اوټ کوم A B C او C سم. خاصه وایم د دې واخله چې A دا ساين کا یو اساين څه مطلب دا یو په A کې ورواچوه او B is equal to 1 دا هم واخله او C is equal to 3 یا C is equal to 4 واخله سیدا. سم کا سم is equal to زویم A plus B plus C نه C و ماخله یو ځل سیدا C کې مسر چې کا A plus plus C ورواچوه زویم C کې یو بل قیمت هم ورواچوه او بیا ولیکم سره ګوره زویم C out کوم چې کې زویم sum is equal to what? Sum is equal to sum. और हम दारेंगे C out का the value the C variable value is equal to the C variable value is equal to what?
is equal to c کنه مطلب د c سره مساوي کیږي د c variable value د c سره مساوي کیږي او سره چې کا a compile and run کا چې compile and run f11 باندې کیږي سره ګوره ها inline موږ نه یوز کړی inline بلته یو inline یوز کو چې یو inline یوز کو inline بس ته دوه طریقې لري سیدا چې ګوره دا شی یو نیو لاین واخله همدارنګه دې څه تاسو inline هم اخستل کیږي ndl ها ګوره sum is equal to 7 sum is equal to 7 ولی یو جمع یو دوا جمع څلور شپږ او چې شي کا دا یو موږ سره د سی کې براچ او بیا د ټول عملیه سره چې ایکسپریشن سره جمع کا نو چې موږ سره مطلب ویلیوز چې شو د سم ویلیو موږ سره 7 شو همدارنګه د سی ویریبل موږ سره څه شو 15 شو په سی کې هم یو ورواچو همدارنګه زموږ په عملیه کې هم څه کې زموږ عملیه کې هم یو ورواچو په سی او زموږ عملیه دواړو کې کار وکړه کچې رسوم نه د سی مخله موږ سره چې کا موږ سره بل قسم هم موجود دی چې بل قسم موږ هغه کوي شو prefix operator ورته ویل شي prefix operator it also add 1 to the value of variable after the variable has been used in the expression مطلب چې زموږ expression سره کار نه کوي چې دا صرف خپل variable سره یو اخلي سره زموږ د کې لیکو د څه د چې موږ ګورل د موږ شیخ لري پلس پلس سی د شی وي د موږ سره ګوره اولنې چې او پوسټ فکس اپریټرز وي همدارنګه پریفکس اپریټرز ته وي مطلب چې ګوره د نو وروسته راځي موږ سره لکه چې ما سی پلس پلس کا سی دا په قوسو کې موږ سره ناخستګي او دا موږ سره کمپایل ان رن کا ګوره شی وي sum is equal to 6 موږ سره ایکسپریشن کارونه لرګنه مطلب a جمع b جمع c د سره کارونه لري ډایرکټ خپل ویلیو زیاته کړای چې c ویلیو موږ سره چې سلور وګنه سلور مو پټ کړو موږ یو ورکی واچو او موږ سره c چې کا c د c ویلیو is equal to c ها c ویلیو موږ سره څومره د 15 شو مطلب خپل ویلیو کې یو دانه ور زیات ک پوسټ فکس دا کړ دې مطلب چې په دې ایکسپریشن کې هم یو ویلیو اضافه کې خپل ځان ویریبل کې هم یو دانه ورایي خو کچیر موږ چې پریفکس ته وګورو چې پریفکس ته نو پریفکس شي کې مطلب مخ کې خپل ویریبل سره کار لري خره زموږ وس سیکنډ ټاپک سیدا زموږ بل ټاپک شي بنوم یا د ډیکریمنت اپریټر بنوم دا ډیکریمنت اپریټر is used to subtract one from value of a variable we use decrement operator in two ways دا هم په دوه قسمه یو مت خدای شي کې دا تنه یو کمی هغه کې increment کې مونږ یو د زیاته ورته یو ویلیو د یو په اندازه او په دې کې یو ویلیو په اندازه کمودینه postfix operator it subtract one from the variable before the value is used in expression دا هم هغه ښکار کی مطلب یو دنه چی کی یو دنه حل د باید پلس پلس ماینس ماینس راشي عدل د هم ماینس ماینس راشي ها موږ سره چی وای چې دا موږ سره ماینس ماینس اول خلو بیا ویریبل خلو چې مطلب موږ سره په چی کی په خپل هغه کې کار ولري سي درشه ګورل دا ګوره بیا هم قوسونه اخلا ماینس ماینس سی سی اوس د دې انسر سره شي ګوره زم یو جمع یو دوا جمع څلور شپږ منفي سو سی نه یو دانه کم کا سیده خو راځم ګوره زم د دې اوټپوټ ول اخلو موږ چې سورې دي سیده ګوره د سی سم اوټپوټ موږ سره 15 شو ولې ځکه چې شپږ نه یو کم ک نو څه موږ سره 15 شو د ویډیو سیده د شو همدارنګه د سم د سی ویډیو سمره و سی ویډیو سلور نه یو کم ک نو درې شو موږ سره همدارنګه د دې نو ورسته یو کومه سیده ایکسپریشن هغه دواړو کې کار ولري سیده چې زم سی ماینس ماینس اف 11 کا ګوره شي موږ سره د خپل هغه ویلیو موږ سره ګوره راځي چې سی اول د سره جمع کیږي بیا چې بیا ماینس ماینس اخلي سیده ها ګوره زم سی د سی ویریبل ویلیو از ایکوال ټو 3 دا څنګه مینی ورکې دا ګوره زم د سی مینی ورکې چې ګوره سی واخله سی نو ورسره از ایکوال کې څه شي کا سی په کې اسم اخله سیده یا سی پلس سی ها c is equal to c plus 1 c minus 1 ګورم سر چی شه هغه خپل شپږ شه او د کې څه د ویریبل د c ویریبل is equal value is equal to 3 مطلب د دې مینس شه دا شه و څنګه اخستر کی د موږ سره ماینس ماینس اخستر کی د په ځای چې ودی کې c is equal to c minus 1 دا زموږ د نن ورځې ویډیو د بل ویډیو پورې د الله پامان والسلام